دروازه یې بنده کړئ نور یو ډبره راوړئ. په یو آرام کلي کې احمد هر سهار له لمر ختو سره خپل وزې د کلي شاته سرولو ته بیولې. هغه خپل کار په مینه کاوه او کلیوال به د احمد د زحمت ستاینه کوله. خو یوه شپه هر څه بدل شول. کله چې تیاره خپره شوه د کلي فضا عجیبه خاموشه شوه. باد به په ورو ورو چلیده او د غرونو له لوري به یو ناشنا ویرونکی احساس راتلو. احمد خپلې وزې په پنجره کې بندي کړې خو وزې ناارامه وې. هغوی به یو لور ته کتل. داسې لکه څه چې په تیاره کې ولاړ وي. احمد ورو ورو د پنجرې خواته ورغی. شپه خاموشه وه خو دا خاموشي عادي نه وه. ناڅاپه یوه وزه بې حرکته ولوېده. احمد وارخطا شو. هغه د غرونو لوري ته وکتل او هلته د تیږو ترمنځ د یوې زړې ښځې سیوری ښکاره شو. سپین ګډوډ ویښتان، ژورې تورې سترګې او په شونډو یو ویرونکی موسکا. احمد پوه شو چې دا عادي انسان نه دی. سبا سهار احمد کلیوال راټول کړل او ورته یې ویل ما هغه بله لیدلې. هغه د غره په تور غار کې اوسي. کلیوال ویرېدلي وو خو یو ځای شول. هغوی مشالونه، لرګي او ډبرې واخیستې او د غره پر لور وخوځېده. کله چې غار ته ورسېدل له تیارو نه هماغه بوډۍ چړیل راوتله. هغې په کراره خندا وکړه او وی ویل دا زما ځای دی. دلته څوک نه راځي. ټول یو ځای اوسئ. ما هغه شی ولید. په غره کې یو تور غار دی. که دا رښتیا وي نن یې ختموو. خو دا ځل کلیوال یوازې نه و. احمد مخکې ودرېد او ټولو په ګډه پر غار لوی ډبرې ورټېل والې. چړیل چیغه کړه. غر ولړزېد او د غار خوله د تل لپاره بنده شو. له هغې ورځې وروسته د کلي ارامي بیرته راغله. وزې خوندي شوې. ماشومان بې ویرې لوبې کولې او احمد هر سهار د سکون په زړه له لمر سره خپل کار پیل کاوه. خو ځینې زاړه خلک لا هم وایي کله چې شپه ډېره تیاره شي د غره له لوري کله کله یو وړه خندا اورېدل کېږي او څوک نه پوهېږي چې رښتیا هم هر څه ختم شوي که نه.